ما سره وغږېږه هغه ته مه غږېږه ما سره وغږېږه ما سره سترګې چې وجنګوه بیا خبرې انیا دې اوس یاده کړه وای مور رانه خفه ده زه جنت غواړم او حج خو له کعبې نه بغیر نه کېږي او دا قصه اوږده ده مړه پاتې شه او دا قصه بغیر د شپې نه نه واه 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 هم بالري او پس بالر ښه هغه متل را یاد شو مرغان هغه سره کینی چې بڼه کې سره ورته وي همیشه که پارتنران یې دواړه هو بالکل ښځه په شی کې راته یو شعر ووایه چې کولی شي ځه لا شعرونه مې یاد نه ده نو څنګه ته وایې چې زه کولی شم و خبرې یاد شعرونه خو نه وایه که نه چې شعرونه وایه ته ویله خبرې کوه پشېږي څنګه چغې وې دا ویل چې باغونه لرو د سیبانو او مڼو دا سیبانو مڼې بیل بیل دي ولې نه دي نه هغه خو صحیح ده که نه خو صرف چې ته پوه شې ښه خواته یې لایه بیا جوړه تګړه سته پیسې او خپلې ژبې ته راواوښته څنګه تکړه دی ښه کالوال شي خیریت شي الحمدلله کومې مزدوري به بس شکر شیخه سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو جلال آباد ښار او په جلال آباد ښار کې بیا مخابرات چوک هغه ملنګ جان واټ او دا مخابرات چوک خدای مې نه غلطه همداسې به وي دلته نو ماسخوتنه ځانونه تازه شوي دي موږ هم راووتلو چې راځئ د جلال آباد حال وګورو چې څه دي نو راځئ سلام علیکم ورور ښه جوړې څه شو میک دلته شته تره وباسه از برای خدای په 2 ساعتونو کې میک نه وباسي آفرین ته خو تکړه یې ولا ستړی مه شي نوم مبارک فرمان د کوم ځای کامې د وړې امریکا ښه څنګه چل دی سبزي دې کرلې ده که نه دلته نه ولا نه مې ده کرلې نه یې ده کرلې او تعلیم کړې نه تعلیم هم نه کوې او ورزش کړې نه نو ته کې چې صرف خپل کار کو صرف خپل کار کې مشران نه لري هو هغوی څه کار کوي هغه یو هغه دی او بل ځای یو مې پلار دی یو دې پلار دی څنګه دی د ژوند چارې دي ولا شکر ژوند روان دی او څنګه دي مڼې څنګه دي انار څنګه دي او باوري دا به د افغانستان مڼې او انار که نه انار خو چې دی د تګاو دی او مڼې د کابل دی که دا دواړه افغانستان کې نه راځي ډېره مننه کور ودان ښه دا راته چې چارک څنګه ورکوې دا مڼې 100 په یو انار 110 روپۍ یعنې 10 افغانۍ شاوخوا راځي کیلو چارک نه مڼې چارک 100 افغانۍ او هغه 110 آفرین دغسې ووایه که نه مړه موږ ویلې که اوس کلدارې رواج شوي په ننګرهار کې نه کلدارې ډېر ښه کور دې ودان څه ویل لري درنو هېوادوالو ته هېڅ هم نه لري زه خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره خوشحاله شوم چې خبرې مې سره وکړلې خوشحاله اوسې الله دې ژوندی لره همت کوه خواري کوه په نره یې کوه ژوند حق دی زندګي کوه په نره یې کوه ډېره مننه درنو ملګرو د ځوان خبرې مو واورېدلې ډېر مینهناک انسان و او خبرې را سره کولې ته څنګه یې جوړې نوم دې څه دی هلال دې ته راځه ولې یېرېږي هلال نومېږي ښه دا په کور خو یې لرې که که نه او ته خو ښایسته ځوان یې د کوم ځای یې کونړ یې چې د کونړ زما خوښې دا په څو دي یو هګۍ 10 روپۍ که 10 افغانۍ آفرین 10 افغانۍ دا څو دانې دي دا 7 دانې ده 7 دانې پاتې دي څو دانې دې راایستي وو 10 هګۍ دې راایستي وو صحیح دی او دا د دوکان نه اخیستې وو که نه د خپلې چرګې هګۍ دې دي دوکان نه دانه دې په څو اخیستې وه 7 افغانۍ دې یوه دانه اخیستې وه صحیح دی او څو هګۍ دې راایستې وي 10 چې خرڅ کړې تا ته څو ګټه پاتې کېږي 100 افغانۍ پاتې کېږي نو 100 افغانۍ چې ته وګټې څه پې کوې مور ته ورکوم مور دې پې څه کوي سودا همدا شیان پرې راوړم ولې مشر ورور څوک نه لري ولنه هغوی څه کوي هغوی سبزي خرڅوي هغوی سبزي خرڅوي چېرته د لغمان اډه کې ښه او ته 100 افغانۍ چې وګټې رښتیا ووایه د 100 افغانیو کې بېرته 100 روپۍ پټې دی نه 10 روپۍ تیالم بس 10 روپۍ دی نه ته پټې نه پټو مې نه کور کې راکړه ښکاره ورته وایي چې دا لسګون ما واخېستو داسې ورته وایي ښه ډېر ښه دی څو خو داسې نه دي پیدا شوي چې ورځې تا نه 15 هګۍ اخیستې وي او د 6 یا 7 هګیو پیسې درته درکړي ولې نشته راغلي ده بیا چې داسې وشي بیا هغه پیسو باندې څه کوې اضافي پیسو هغه هم بیا کور کې ورکوم ماشاءالله شعر ته یاد دی ته یو شعر راته ووایې
وای مور رانه خفه ده زه جنت غواړم او حج خو له کعبې نه بغیر نه کېږي او دا قصه اوږده ده مړه پاتې شه او دا قصه بغیر د شپې نه نه واه 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 دا کیسه اوږده ده مړه پاتې شه دا کیسه بغیر د شپې نه کېږي واه 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 او بل نور راته نه دی یاد نه دی یاد ډیره مننه کور دی ودان چې خبرې اترې دې راسره وکړلې الله تعالی دې په عمر کې برکت واچوي الله تعالی دې یو ورځ کړي چې له دې کاره خلاص شي تعلیم وکړي زده کړې وکړي او یو انجینر ډاکټر درنه جوړ شي په زړه کې دې څه ارمان شته دی او کوم ارمان دې په زړه دی مونږ وایو چې دې کار نه خلاص شو بل کار شروع لکه څه کار شروع کړي چې هر شی شروع کړو نه مثلا زړه کې د یو انسان ارمان زما دا ارمان دی چې زه د ډاکټر شم زما دا ارمان دی چې زه د انجینر شم ستا په زړه کې داسې څه ارمان پاتې دی چې ډاکټر شي او مکتب یې او څویم صنف کې شپږم صنف کې څویم نمره یې دریم نمره یې ماشاءالله څومره لایقه یې ته ښه وراره لږ دې خواته شه ښه دریم نمره یې مکتب ته څو بجې ځي او څو بجې بېرته راځي یوه ځم څلور راځم بېرته او څلور نه بعد بیا دا بچې په لاس واخلي راځي الله تعالی دې په عمر برکت کړه په ځوانۍ دې برکت کړه کور دې ودان چې راسره وي خوشحاله اوسي ښه درنو ملګرو راځئ مخکې ورځو د دغه ځوان خبرې مو واورېدې دغه ماشوم ته څنګه یې دا څه شی دی ډوډۍ خوري لاس ګاډی چلوي که دا ونه خوري لاس ګاډی نه شي چلولی سړي درکړله ښه او پیکوړي نه دي اخیستي دې ته لږې پیکوړي ورکړه پیسې زه درکوم درته لږې پیکوړي ورکړه پیسې زه درکوم ښه دې سره څونه خوړل کېږي 10 افغانۍ بس دی 10 افغانۍ بس دی 10 افغانۍ تور ته خیرات کړه 20 افغانۍ به شي د دې به کار وشي ورته آفرین ښه ډوډۍ دې کور کې نه وه خوړلې نن دې څو افغانۍ ګټلې دي 80 افغانۍ دې ګټلې دي ماشاءالله بیا خو تکړه نو 80 افغانۍ اوسه پورې ما نه دي ګټلې نو تا ګټلې دي څلوېښت روپۍ مې کلي وې بس یوه پیره مې چوکې ته راشي نه راوړل ته 10 روپۍ هغې راکړې 10 هغه درکړلې نو 80 او 10 سل که څلوېښت دې کړي وو 40 مې کلي وې ښه بس 10 هغې راکړې ښه اوس دې کې ما ته برخه راکړې که نه راکړې ډوډۍ به م راکړې راته صحیح دی ډوډۍ به م راته راکړې که نه ډوډۍ راکړې راته دا داسې کلکه نیولې ده اوس دا غوسېږم نه ازبری خدای دغسې که که نه یاره دا ونیسه خو داسې کار به وکړو که نه زه به ته خبرې کوه زه به ډوډۍ وخورم صحیح دی ښه کور دې ودان خوشحاله اوسي پیسې دا کړې استاده صحیح دی پام کوه کیمرامینه په موټر ونه خېجي ښه نو څه شی ووایم جوړې تکړې څه دی ښه ساته تېر دی ښه څه شی ووایم ته راته ووایه دا څه شی وایې نو ولاړ یم څه خبرې شي ښه نو د جن کېده راکړې ځان ته پرې هلته جوس جوړ کړو صحیح دی دا مشکل نشته پیسې نشته پیسې مه راکړو نوش جان هم کوي مړه دا څه وی او څونه دې ګټلي دي نه مړه ګټه مټه چېشته افغانستان کې چا ګټلي یار ولې نه دي ګټلي ولا دې تا چې ګټه نه وي ولا که یو شېبه دلته ودرېږي هغه شته 200 پاتې کېږي شکر دی 200 افغانۍ ما ته راکوه 200 افغانۍ زه او دا کیمرامین دواړه سره سهار نه تر ماښامه درېږو صحیح دی مشکل نشته ودرېږي خو ته خبرې 200 یا 300 افغانۍ پیدا کول په خارج کې هم څوک نشي کولی کېږي دومره کېږي شکر وباسه زما هدف همدغلته و او الحمدلله ستا د کور ستا د بچیانو ستا د مور و پلار ستا د ځوانۍ د هر څه کار مې روان دی شکر دی نو شکر په دې ایستل پکار دی بلکل ښه دا راته ووایه چې سهار دلته راشې تر ماښامه پورې ستړی کېږي ولې نه به ستړی کېږي ډېر که لږ کېږي نو ګزاره خال دومره نه او دغه کمې پیسې چې دلته ګټې دا ستا د کور ګزاره کوي که نه نور ورونه دي سره یا ښه د ګزار روان دی ګزاره کوي او د کوم ځای د رینور یم د رینور یې په شی کې راسره خبرې کوی شي ولې نه شم ښځه په شی کې راته یو شعر ووایه چې کولی شي زه والله شعرونه مې یاد نه ده نو څنګه ته وایې چې زه کولی شم و خبرې یاد شعرونه خو نه وایه که نه چې شعرونه وایه ته ویله خبرې کوه پشېږي څنګه چغې وې خو داسې ورشه هغه زموږ خپرونه خرابې که څنګه ښه کوته یې لایا بیا جوړه تکړه سیده پیسې او خپلې ژبې ته راواوښته څنګه تکړه دی وګالوال شي خیرت شي الحمدلله کومې مزدوري به بس شکر شي ښه
ما میگم یو کوات تکړه با منا کلی ولا مې میخاطر تو چته کشمنده کشمن خو لغمان کو چې صاحبانه ژبه نیشي قوم نیشي او امي قوم ایمانی په شی نه ما بالکل الله خوشحال کی زنده باد خبرداري کومه خدمت دی الله خوشحال کی زنده باد درنو فقط ما دا ویل چې ته زما کلیواله د یو قوم یو د یو په شی او په ټوله کې یو افغانان یو نو دیم را سره ومنله راځي مخکې ورځو جلال آباد ښار در باندې ګورو او دا ښایستونه دا نظارې دا کار ډېر برکتي کار دی درنو ملګرو ښه چیرې ده څه شی کوئ پلاستیکونه خرڅوئ ولې ګټه کې پیسو باندې بیا چی کې چې ګټه کې کور کې به چی کې ترکاری پیری آلوګان بیا اخلئ ها چې آلوګان بیا اخلئ باغو به چی کوئ پخوئ خو بیا تیار ولې نه اخلئ تیار پخ شوي تیار پیسې نشته نو آلوګان هغه نور د ولې مفته درکوي څوک هغه ډېر هغه ډېر کېږي ها چیس کا ښه شی دی صحیح دی ډېره مننه کور ودان هغه کجوري مې یو کیلو اخیستی وی چې ولا سخت خوندورې ایښي وو ځوانه څنګه یې جوړې تکړه یې د کوم ځای د کوم ځای یې زابل یې او ما کندهار کې وخت تېر کړ لاس مه راوړئ څنګه یې بس شکر دی نوم دې چیز دی عارف الله یې ښه څومره وخت کېږي دلته پلي خرڅوې یاره که درته وایم یو 3-4 میاشتې مې کېږي 4 میاشتې نه وړاندې چیرې وې په زابل کې هلته زابل کې وې هلته مزدوري نه کېده بس سمه دلته ښه ده نو دلته ښه ده ښه ډېر ورته نږدې کېږه ما ودې نه سېزي لږ لرې شه دا وګوره سېزلې یاره دا وګوره دا نه هغه خو موږ سره عادت یو عادت شوی ښه دا خو ژمي کې صحیح دی یو څه اسانه دی بیا په اوړي کې څه کوې ورسره په اوړي کې بیا هلته خپل کار کوو نه اوړي کې بیا څه کوئ هلته بیا خپل بس پټو کاروبار دی پټو کاروبار دی ښه هلته ځمکې هم ډېرې دي او هغه باغونه هم ډېر دي د انګورانو د انارو د مڼو تاسې لرئ باغونه لرو سیبان او مڼې انځر هر څه لرو ښه دا ویل چې باغونه لرو د سیبانو او مڼو دا سیبان او مڼې بېل دي ولې نه هغه خو صحیح ده که نه خو صرف چې ته پوه شې ښه مطلب چې په کومه ژبه پوهېږي هماغسې ته پوه شې تاسو خو زمونږ په ژبه نه پوهېږئ ولې نه پوهېږو یو ژبه یو پښتو یو وطن یو مو اسلام یو مو فرهنګ څنګه نه پوهېږو خدای دې راوله زموږ خدای دې راوله خدای مې په خیر دروله خدای مې په ښه درولي موږ خو یو موږ کندهاریانو زه بې تواشه اوه کندهاریانو ژبه ډېره خوږه ژبه ده زه پاک یم چې خپله ژبه درته شروع کړم یار څه به دې هېر شي یا نه مې هېرېږي ولې اوه ته ما دې شروع کړه ښه شی درته راوغواړم یا چای نه کوم یا چای وی نه کوم او کندهار او د هلمند ورزګان زابل دا خلک مې ډېر خوښېږي او ډېر غیرتي قوم دی او ډېره مننه یو څو دانې خو راته راکړه دیځي نه دا ګرم به درکړم او برای خدای ته ما ورته څو دانې هغه په شمار 3 دانې راکړي دي دا څومره ډېر دي راکړه ډېر باندې شیګې ډېر باندې چې شیګې که نه دا والا کم مې سره لګو نه اوس که دا وخورم بیا خبرې څوک کوي دې خوا مې راګرځم بیا راته راکړي صحیح دی کور دې ودان ځوانه خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره نو تاسې راځئ نورو سره خبرې اترې کوو قاري صاحبانو څنګه خاندئ ما ته خیر شه سلام علیکم قاري صاحب خاص دی خیرت دی امیر صاحب ښه جوړې سلام علیکم تاسو کې د مومندرې د لالپوري یا د کوټ کوم یو دی نشته چې دا وی اوس مې شکایت کولی و دا نه دا چې ناوخته رارسېدلی یم هغه چې خلک ډېر شلو راپسې مزه زه ورته یم چې داسې چې لاړې ورته پوهې کوي لږ شان دي ورته چې مېلمه ځي پرې چې لاړ شي وایي کلک یې نیولی یم تر هغه وخته پورې چې د ماښام ډوډۍ ونه خورې نه دې پرېږدي او رښتې راباندې وخوړله بیا یې راخوشې کړم لکه بندي مړه هغه بیخي بل رقم د شلو که نه مېلمه یې کله په سترګو نه و لیدلی ښه څنګه هستئ ژوند چارې مو څنګه روانې دي نوم مبارک دې څه دی رفیع الله او بل حیدري او دا ورور زما نوم وحید الله دی وحید الله قاري صاحب لاړو حیدري صاحب خبرې واورېدلې هغه ترې نه لاړو ښه څنګه یې
شکر ده ژوند چارې ښې روانې دي الحمدلله ډېر ښه څه خدمت درته وکړم الله دې آباد چېرته راوغواړم خامخا زمونږ دینې ته راغلی خامخا مې نه دا خو دا خوشحاله اوسه الله دې سلامت لره دلته واړه واړه کجوري وو دا کیلو په څو دي دا کیلو په 1.5 سل روپۍ ورکړو 1.5 افغانۍ که نه دې کې تر ټولو بهترینه کجوره کومه وه ده رینه پکې دا ده بیا دا څو روپۍ کیلو لا 180 روپۍ کیلو دی 180 افغانۍ یو کیلو یو کیلو ماشاءالله ښه دي ولاړ شي تر ټولو بهترینه یې که نه او دې ته کوم یو کجوره وایي دې ته عربي چاکلیټي وایي عربي چاکلیټي او هغه ته هغې ته به ایراني اجوا وایي ایراني اجوا یعنې خوندوره پکې دا دا هم ایرانی ده ایرانۍ ده ها زموږ د هېواد کجوره شته نه زمونږ د هېواد خجوره دې کې نشته ولې وخت در سره وځي راوځي راوځي انشاءالله هغه په وخت سره خدای پاک دې وکړي چې خپله کجوره ولرو خپل میوه‌جات ولرو لکه دا نور دا اوس وګوره زموږ د هېواد وچه میوه ده دغه چې کجوره مو لرو څومره خوند به کوي بالکل امین الله ډېره مننه کور ودان موږ داسې خدمت کوو اجازه دې لاړ شو شی به راوړو درته شي ته درته به ګشته مړه هغه خو بیخي داسې کړي نه وي چې هلته نور چي یو موږ هغه نه یو موږ ته کار غلي کی ښه نه هغه هم ولا ډېر تکړه وو یاره ډېر تکړه وو کور مودان الله دې سلامت لره دا ناریل ستا دي یو به راته وایي ناریل دی که کوپره ناریل دی که کوپره ناریال ولې کوپره پارسو کې ورته هغه وایي ناریال وایي پښتو کې ورته کوپره وایي ځان نه ګډې دا دواړه نومونه د پنجابیانو دي زمونږ یو هم نه دی پکې افغانستان کې دا اورېدلې وې چې افغانستان کې دا خدمت ژبې ډېرې زیاتې وي که د کلاغې خاطرات نه ګپ مې درسره ولګو دا صحیح لګي ما دا څه وایي ما غلطه کړه در باندې مالې چې دا څه وایي هماغه تا چې څه ویل هماغه صحیح دی او خوشحاله اوسې څنګه دی خوښه ده کومه خبره چې تا وکړه دا نشر کړم که نه نه مینه شوه مینه شوه دا ځای به زه کټ کړم واده مې در سره نه چې دا خفه کېږي ولې نشر کړم دا ځای به کټي چې دا نشرېږي صحیح دی کور مو ودان خوشحاله اوسه نشر یې کړم نشر یې کړم ډېره مننه بس ستا اجازه یې په دواړو سترګو خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره کور ودان درنو ملګرو تاسې ولیدو دغه مشر مې لږ څه راوچېړه او کوپره د کمالې ناریل هغه وایي ناریل او کوپره کوم څه یې ویلې نو زما ذهن ته نه راځي خو اصل کې دواړه ژبې زموږ نه دي او رښتیا خبره درته وکړم چې زه پې خپله هم نه پوهېږم چې دا زموږ په ژبه کې دې ته څه وایي نو راځئ مخکې ورځو دغه ساحه هم در باندې ګورو دغه وطنونه هم در باندې ګورو او د خیره خبرې اترې کوو نو عزیزه ته لږ تیز لاړ شه چې وګورو دا دنیا څنګه ده دلته دا د شپې حالات څنګه دي دا وطن څنګه دی او د جلال آباد ښار څنګه دی دغه ماشومان ګلالي ماشومان څنګه دي تاسو څنګه هستئ تاسو دلته چی کوئ کور ته ځئ ښه ډېرې پیسې تا ګټلي که دي تا څو ګټي ښه تا شل دې خوا ته وګوره دروغ ولې وې هلته دې ما ته څو ویلې ته راښکاره که تا څو ګټلي دي او تا څو ګټلي دي تا شل ګټلي او تا 30 ګټلي دي ښه شل دې ګټلي دي ښه تاسې راځئ تاسې مکتب ولې نه وایي مکتب یې وی څویم صنف کې دویم دریم څلورم دا څنګه صنفونه دي نو چې ته وایې چې ښه دویم کې دریم ته ځې داسې وی ښه او څویم نمره یې اوهو نمرې نه خبر نه دی ای ځوانه څنګه نه یې خبر ته خو زمونږ راتلونکی روښانه یې نو خوشحاله اوسې ډېره مننه کور مو ودان ځئ نو ځئ الله مل شه او عزیزه که کومه روپۍ در سره ماتې دي ته ورکړه او که نه بله ورځ به بیا ورکړو فکر کوم تا سره ماتې نه شي ته ورکړه که کومه روپۍ در سره یي ته وګوره کومه روپۍ در سره ماتې شته دی ورکړه او که نه بیا پرېږده ښه مخکې ورځه زه به دغه ځوان سره وغږېږم مخکې ورشئ تاسې مخکې ورشئ ښه سلام علیکم څنګه یې جوړې تکړې خیرت دی شکر دی څنګه یې نه دی ایرو صاحبه ستا د اش په ارمان یم زه بل ملک ته تللی وم او همدا ارمان مې کوه چې کله به زه بیا ورسېږم جلال آباد ښار ته او ستا اش به بیا وخورم ډېر ښه
نوم مبارک دې چی دی دلته ټول عمر همدلته لیدلی څنګه یې؟ دا خو مې یو نه یې. لیدلی چې دا همدلته مې ټول عمر لیدلی زه خو داسې نه ځم چې ته ما ته وایې چې ولا میاشت بالته تېروم ها. خو 3 ورځې دپاره ورشم بېرته راځم بس ما د نیانم دا پای ولې لغمه 3 ورځې لغمان ما سره وغږېږه هغه ته مه غږېږه ما سره وغږېږه ما سره ها. ما سره سترګې چې وجنګو بیا خبرې انیا دې اوس یاده کړه څنګه یې شکر دی الحمدلله یو وخت تا سره ما خبرې دلته کړي وو که دې یاد شي ها هغه اش چې ما دلته ویډیو کړله ډېرو ملګرو خوښه کړې وه او ډېرو ادرسونه غوښتل بیا ما ورته ادرسونه ورکول مې پلان کې ځای کې دي نو رښتیا خبره خو دا ده چې زه خپل هم د دې اش اوس شوقي شوی یم مخکې ما ته هم چندان خوند نه راکړو خو چې ستا د لاس ما خوړلي دي ډېر خوند راکوي ها هسې کپ خو نه لګي نه 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 او دې دپاره هم نه یم چې ته ما باندې کوم پلیټ وخورې ماړه پالیټ شي ټوله پتیله درکوم دا څه ښه ته صرف دغه ملګري وګوري داسې دې کې یو هغه واچوه یو قاب ماشاءالله ماشاءالله بس نور ما شو نه نه خورو کوردا صرف هسې هغه م کوله زه بېرته چې دا خپرونه ختمه شي راګرځو درته نو څه شی ووایې ته خبرې نه کوې خبرې چی ښه راځه نو ښه کرکټ ګوري خو ډېر کرکټ ګوري د افغانستان لوبې دې کتلې دي نه افغانستان مې نه خوښېږي کوم یو ملک دې خوښېږي رښتیا درته وایم پاکستان دې خوښ دی عمرګل په کوم کال باندې استعفا وکړه د کرکټ نه ټوله دنیا ته نه دی زما افغانستان خوښېږي ووایه چې د کوم لوبغاړي وې ښځه بل کار به وکړو اسانه پوښتنه نه کړو د عمرګل د شیټ نمبر څو نه مې ولیدلی ښه دا هم درته نه یاد حفیظ د شیټ نمبر څو 12 که نه نه غلط شولې ښه اوس زه ته یم د افغانستان د لوبډلې زه مینهوال یم ملي لوبغاړي خو په خپل ځای پرېږده دا کورني کرکټ کې چې دا د ولایتي ټیم لوبېږي د هغه شیټ نمبر یې راته یاد دي ووایه زه یې ته ووایم زه ما ته ولاکې معلوم وي چې کم یو دی کم یو نه دی دا څه باطن شاه اول نه و بیا یې 14 کام دې کې استعفا یې ورکړه بیا او ماسټري مو کړله اوس خپل هم یو ترډ ای په نوم باندې پیج لري هماغه چلی او ما کې معلومات ورکوي ډېره مننه کور دې ودان ځوانه خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره راځئ درنو ملګرو مخکې ورځو چې نه کوي ته را سره وکړه څنګه نه کوې دلته راشه څنګه سبا که چېرته تاسو نېشنل لوبغاړي شي بیا څه کوئ څنګه بیا به همداسې تختئ ښه نوم مبارک دی رشید او ته شیر او تخلص دی تتاخل ښه اوسه نورستاني او د نورستاني ستړی مه سې یوه غاړه راکړه نورستان خو زما د خوښې ولایت دی که نه یو ځل بیا راکړه او ښه نصرت نورستاني بالې دې کتلې ولې نه یحیی اسد نړیوال دی ګوره ښه هغه زمونږ کرکټ بورډ رئیس دی کرکټ بورډ رئیس دی رئیس نه دی امیر دی دا خو زده کوي د خدای ظالمانو اوس خو مسلکیان امیر دی نورستان او بل زما کلک ملګری دی سنګین انسان دی دروند انسان دی بې کبره انسان دی او خپله لوبغاړی پاتې شوی دی د نورستان لپاره وکټ کیپینګ کوو 2 لوبې کړي دي او ډېر ښه انسان دی ښه ته اوس بیټینګ کې که بالینګ کې فاسټ میډیم فاسټ که فاسټ یعنې کوشش کوو چې فاسټ وکړو میډیم نه فاسټ څو پورې سپیډ ولې اوس تر اوسه مې نه دی چک کړی چې رښتیا درته وایم نه ځان خو انسان ته معلومیږي چې 120 ته چې په دې عمر کې 115 ټچ کې که نه نو زه باوري یم چې لږ پریکټس نورو کې نو 140 15 دې شاته دې دغه کې به ان شاء الله اوس هم باوري یم چې 115 نه بره 15 نه بره دی ان شاء الله شکر دی نو بیا خو کولی شي نورستاني سپیډ نه خبرې څونه دی نصرت ها ان شاء الله کوم 140 پلس او پلس دی او تاسې پس ها هم بالري او پس بالر ښه هغه متل را یاد شوی مرغان هغه سره کینی چې بڼه کې سره ورته وي چې پارتنران دي دواړه او بالکل خو دا دې راته ویل چې خلاص یاستئ که چپلاس یې دواړه خلاص یو دواړه خلاص یاستئ ښه نو یو لوبغاړي نوم در داخله نه پېژنې ولې عزیز توتاخیل پس بالر آفرین دو دانې دي عزیز نه عزیز د انډر 19 چې اوس وسوکو عزیز داخل پیژنې پس بالر دی ډېر ښه انسان دی ښه لوبېږي د هغه سپیډ څونه دی
یو سلو پنځه دېرش څلوېښت پلس څلوېښت پلس کړی نه دی یو سلو پنځه دېرش پلس او څلوېښتو پورې ښه نو دا راته ووایه چې ته د خپل سپیډ په اړوند معلومات لري یاره کتل هم نه ده خو تر یو سلو پنځه دېرش پلس پورې مونږ هم ولو قواره دې تر ډېره پورې دولت احمدزي ته پاتې کېږي چا درته ویلي دي مخکې یاره نه اوس پورې چا نه دي ویلي نه دي ویلي نه. ته یو ځل د هغه عکس هم وګوره خپل هم وګوره دولت احمدزي پېژنې شاید او دولت احمدزی پخوا فسبالر و اوس او ما فکر کوچینګ برخه کې ده اوس فکر کوم چې له هېواده بهر دی امریکا کې ژوند کوي هلته هم کوچینګ کوي یو څه موده وروسته بېرته هېواد ته راګرځي انشاءالله ډېره مننه کور ودان چې راسره وئ خبرې مو وکړلې الله مو سلامت لره کور دې ودان ورځئ ته دې سره نورستان ته لاړ شه دا به بېرته سره پکتیا ته لاړ شي انشاءالله صحیح دی ځئ نو الله مل شه خوشحاله اوسئ نو زه ورځم نو زه دغه شیان هم خلکو باندې ګورو بیا نور کډه بارو چا سره مرکه ولې ته هغه سره مرکه کو سامان د هغې دي ښه ولې ته هېڅ خبره نه ما ته سره خو ډېر ښایسته ځوان ما ته معلومېږي ولې تا سره خبرې ونه کړو ته څنګه یې شکر د ژوند چارې دې څنګه دي الحمدلله خیر او قاري صاحب څنګه دی قاری صاحب محترم ماشاءالله ښه دی بس کار یې روان دی ډېر پاک انسان راته ښکاري قوارې نه معلومېږي موږ که نه ورسره همدغلته یې ماشاءالله ډېر ښه انسان دی که نه بالکل په سنتو چې کوم انسان برابر یې هغه حتمن بیا ښیي بالکل او کور ودان ورشو هغه سره وغږېږو وغږېږو قاري صاحب السلام علیکم 60 روپۍ که 60 افغانۍ نو ولې د روپۍ ویلي دي هلته بس روپۍ او افغانۍ یو شی دی روپۍ ښکلدارې ته ویل کېږي دا خو راسره ومنه هغوی په خندا بلچي افغانۍ اوس ګرانه راوړي دلته خپه کېده ماتېږي خو نه نه ماتېږي ولې نه ماتېږي ډېره مننه قاري صاحب قاري صاحب زما یو شی په کار دی دغه کولر بمبه چې کولر بمبه وای دا ده که نه عزیزه راشه دا په څو دی 60 روپۍ 15 افغانۍ 60 روپۍ 15 افغانۍ کېږي صحیح دی خو تا وویل نو ولې افغانۍ خو زموږ هویت دی خو ورته به تبلیغ کوو چې تر څو یې ورسوو دا خبره صحیح دی نو خوندور دی ولا چې دا خو کوم یو ښه دی دی کې چې وایلم نه دا په 60 افغانۍ دی عزیزه 60 افغانۍ ورکړه دې ته هغه ورکړه ورته هغه دی پیسې والا راځئ نو عزیزه ته راځه دغه نیمه شپه کې دا یو بل څه م ورته ښیم درنو ملګرو ته درنو ملګرو تاسې راشئ د جنتي وطن بله څنډه هم درته وښیمه ښه ځوانه څنګه یې جوړې تکړه یې ته لږ شاید خبرې دې بندې که وبخښه اجازه ده اول خو ستړی مه شي ته ته راپاڅېږه که نه چې مرکه ده او چې شي دا ته ول بند که زه ویم چې شي هېڅ هم نشته نوم مبارک دی نوم مې روحید دی روحید دی د کوم ځای د خیوې ولسوالۍ خیوي ولسوالۍ پشي او په شي دلته زما یو ملګری و اخیسته پیکې چې اړې نوم یې ما نه هېر شو د خیوي یو هلک د دوکان و د خیاطۍ بیا دلته راغی ها محب رهب محب هغه چېرته دی ورور مې دی دا څه وی هغه زما ملګری دی هغه اوس چېرته دی هغه کور کې دی ما پېژنې ولا نه دی پېژنم اوس به ودې وپېژنم چاته وایم زه هم د خیوي یم او د سرجل کلي یم ډېر ښه او چا سره دې خبرې کولې همداسې ملګری یم یو سبا نتایج یم دي زنګ یې والوی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ځوانه ستړی مه شي ښه جوړې ښه نو دا ځوان څه شی غواړي مهرباني شي پکار ورمي باقي پکار څه شي پښه درته هغه بل لا څنګه پرون چې مو واسه تل شنو والا تا اخیستی و ښه دي ښه دي یا دا ښه شی دی دا دي دا د خوشحالۍ مراسمو لپاره یي که نه دا خوشحالۍ مراسم سجده کوي دا په څو دي اوس لږ مراتو کې دا سره شل لبه کېږي دا مراتو کې که نه بل ځل یې د مراتو نه کړو زه 2 دانې به درنه واخلم نه مراد شي 200 روپۍ به درته درکړم زه 2 دانې 200 به درکړم نه نه کېږي کېدو دغه دی مراتو کې که نه هغه اصلي دی کېدو سر نه دی اولاد دا نه اوس دوکاندار خو ما ډېر ظالم دی هېڅ اوس مراد که نه کېږي کوي خو ورته ورې که نه کېدو هغه دې ډېر چېړو یو نیم سلو میله بیا یو ښه 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 دا دوکاندار ماما ډېر د ظالم کیمرې دی، په هېڅ مخ مراد- کې هېڅ کله بیا دی دروغ نه شي ویلی دا یې نرخ به یي ځکه همدا یې نغد دی مونږ یو نیم سر بس د 2 دانې راکړه دې نه ښه 2 دانې ورکړه ښه تا ویل چې محب اوس کور کې دی او محب کور کې څنګه دی د طبیعت یې څنګه دی ښه دی والا کار روزګار یې څنګه دی ښه دی والا دا درته پټه خې دي مازدیګره پورې بیا ځي کور ته دا یو ډز کوي دا بس کله دا په څو دي دا 10 روپۍ ده دا یو ډز په 10 افغانۍ دی او ډېر خطرناک ډز کوي هر باندې هم تیز دا څه وی
او دوه دم دی زموږ مشران خو په دې اړه څه نه وایي چې بند یې کړي نه وایي چې بندولو بیا دلته راتلو چې بند وکړي که نه اوس پیسې نه دي ویلي نه خپله وړي موږ نه وړي دومره ډېر وړي موږ نه بس هغه د مشرانو کار دی کې زه کار نه لرم دولت پوه شو حساب یې ښه ډېره مننه وروره خوشحاله اوسې چې راسره یې خبرې دې وکړلې نو ښایسته دوکان یې جوړ کړی زړه خو مې همدا غواړي چې هلته واړو ګلان جوړ کړي لاس ګلان جوړ کړي بس هغه ورځ نږدې د هغې دپاره پیسې والو بعد دی د چا ستا فراغت نه عاشقان ورځ د هغې دپاره د لاس ګلان ښه توپي شیان هم جوړ کړي دي قلبونه هم جوړ هغه کړي چې عاشقان ورځ خو موږ نه پېژنو ویلنټاین ډے داسې وایي که نه خو دا خارج کې لمانځل کېږي افغانستان کې خو فکر نه کوم دلته هم بس ترقی کړي دلته هم خلک ها زه فکر کوم چې میدا کدان دیانه می ای میدا کدان دیاتو 202 روپये کټه بھائی صحیح شي نه غلط کوم نه ها صحیح بھائی بھائی تلوي دي کنه اول ګل کاو دی شالوال یار ورور مالک زل نه مانی دا ما ته واخلې ودانه ته واخله ما ته واخله یو کاو دی شي یو تر حد سره 300 روپये पैसे रुपये निकली सी मैं गोलक कनेक्शन کیمرشن تو والا شن وي تو والا شن تو والا پیتو والا یعنی درنو ملګرو دا ګل 300 افغاني راته بیه کړ او زما د خاطره نو ډیره مننه ځوانه چې خبرې در سره وکړې نو مبارک دي چې روحیت د محب کشر ورور دی او دغه ګل فروشي کې دکان دی او ډیر یو څه خبرې چې انصافکار دی او کنه دی هڅه به صفاتونه ورته کوم ښه نو ټایم به پوره ان شاء الله چې د خبرونې کنه کیمرمن اشاره ډیری کې ښه درنو ملګرو زمونږ هم دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي زه محراب ګل مخلص او عزیز ارمان ستاسې له درانه چوپړ اجازه اخلو تر هغه چې له یوې نوې خبرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو په لایزال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان